د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د نارینه‌و کرکټ لپاره په درې واړو فارمټونو ټیسټ، یو ورځنۍ او شل ورځې کې مهم قانوني بدلونونه اعلان کړي دي. دا نوي قوانین د ICC د نارینه‌و کرکټ کمیټې په وړاندیز چمتو شوي چې د اجرایوي کمیټې لخوا منظور شوي دي. د ICC په وینا د دې بدلونونو هدف دا دی چې د توپوهنې او توپ اچونې ترمنځ توازن وساتل شي. د دغه قوانینو له مخې په یو ورځنیو لوبو کې د دوو نوو توپونو کارول محدود شول. پخوا به د یو ورځنیو سیالیو هرې پاڼۍ کې دواړو اینډونو څخه دوه نوي توپونه کارول کېدل. اوس به دا قانون بدل شي. د نوي قانون له مخې د لوبې د پیل نه تر 34 اوور پورې به د دواړو طرفونو څخه به دوه توپونه کارول کیږي، خو له 15 اوور وروسته به د توپ اچونې لوبډله له هغو څخه یوازې یو توپ غوره کوي او له دواړو اینډونو به تر 50 اوور پورې همدا یو توپ کارول کیږي. همداراز که لوبه 25 اورونه یا تر دې هم کمه وي، یوازې یو توپ به کارول کیږي. دا بدلون به خاصتا وروستي اورونو کې توپ اچونکو ته د ریورس سوینګ ګټه ورسوي چې له دې وړاندې به ورته زیاته ستونزه وه. دوهمه دا چې اوس به هره لوبډله د هرې نړیوالې سیالۍ له پیل مخکې 15 احتیاطي لوبغاړي نوموي. په دغه لوبغاړو کې به یو وکټ ساتونکی، یو توپ وهونکی، یو تیز توپ اچونکی، یو ورو توپ اچونکی او یو الراونډر شامل وي. که له دې کسانو څخه کوم ټپي شي، نو د میچ ریفري په اجازه به بل لوبغاړی هم شاملېدی شي، که څه هم هغه د لومړنیو احتیاطي لوبغاړو په لیست کې نه وي. د ICC په وینا دا قوانین به د ټیسټ سیالیو لپاره د جون په 18مه، د یو ورځنیو او شل ورځې سیالیو لپاره به د راتلونکي جولای میاشتې په 10مه نیټه نافذ شي.